أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو محصلینو نننۍ ورځ درس د دې په خاطر چې خپل انلاین برخې ته ننوځو، ځکه موږ مضمون چې دا انلاین ژورنالیزم ده، په انلاین کې چې بحث وکړو نو یو ځل نن د ژورنالیزم ډولونه څېړو، د ژورنالیزم په ډولونو بحث کوو. د هغې نه وروسته انشاءالله موږ بیا انلاین ژورنالیزم ته ورسو، هغه هلته راپور، خبر، مرکه په دې جوړول انشاءالله کور کوو. نن ورسو د ژورنالیزم ډولونه یا یو کاینډز آف ژورنالیزم. کاینډز آف ژورنالیزم، د ژورنالیزم ډولونه. ژورنالیزم هر چا د خپل دید او فکر مطابق په مختلفو برخو او ډولونو ویشله ده، خو بیا هم په ځینو کتابو کې چې ډېر دا ډولونه راغولي دي، چپټر کې مو ډېر ډولونه راخوستي دي، خو اکثرو کتابو کې چې دي د 5 ډوله د ژورنالیزم چې دي ډېر څېړل شوي دي. ژورنالیزم دلته موږ په څو برخو ویشو، په څو ډولونو ویشو، په 5 ډولونو ویشو. یوه ته یایو مدافع ژورنالیزم، مدافع ژورنالیزم، او بل ته موږ یایو مدافع ژورنالیزم ته وکالتي ژورنالیزم، نیابتي ژورنالیزم او همدارنګه حمایتي ژورنالیزم هم ویل کېږي. په انګلیسي کې مدافع ژورنالیزم ته اډوکیسي ژورنالیزم نوم ورکوي. اډوکیسي ژورنالیزم یا مدافع ژورنالیزم چې موږ وایو چې وکالتي ژورنالیزم ته ویل کېږي، دا کوم ډول ژورنالیزم ده؟ مدافع یا وکالتي ژورنالیزم دا هغه ژورنالیزم ده چې د یوې مشخصې مسالې په اړه د معلوماتو راټولولو او خپرولو دنده پر مخ بیایي. یعنې هغه ژورنالیزم چې د یوې مشخصې مسالې په اړه، د یوې مشخصې پیښې په اړه معلومات راټول کړي او خپاره کړي، دې ته مدافع ژورنالیزم یا وکالتي یا اډوکیسي ژورنالیزم ویل کېږي. دا په دا ډول ژورنالیزم کې صرف د یوې مسالې یا د یوې پیښې په باره کې د عامو خلکو د افکارو بدلولو لپاره کار کېږي. یعنې د یوې مسالې لپاره د خلکو فکرونو د بدلولو لپاره د مدافع ژورنالیزم نه ګټه واخیستله کېږي. نو مدافع یا اډوکیسي ژورنالیزم کوم ژورنالیزم شو؟ دا هغه ژورنالیزم ده چې د یوې مشخصې مسالې په اړه د معلوماتو راټولولو، ترتیبولو او خپرولو دنده پر غاړه لري. دویم چې دا هغه خپرنیز ژورنالیزم. خپرنیز ژورنالیزم، خپرنیز چې په انګلیسي کې ورته براډکاسټ ژورنالیزم ویل کېږي. نو خپرنیز یا براډکاسټ ژورنالیزم دا کوم ژورنالیزم ته ویل کېږي؟ خپرنیز ژورنالیزم د رسنیو یعنی رادیو، تلویزیون، ورځپاڼه د دې له لارې د معلوماتو، افکارو، خبرونو او راپورونو خپرولو ته خپرنیز ژورنالیزم ویل کېږي. خپرنیز نوم نه معلومیږي، خپرول، چې خپرول، د معلوماتو خپرول، د خبرونو خپرول، د راپورونو خپرول، د رادیو، تلویزیون، ورځپاڼو او داسې د تلویزیون د خپرولو یا د افکارو د لیږدولو نورو وسایلو په ذریعه کله چې دا معلومات خپاره شي، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته خپرنیز یا براډکاسټ ژورنالیزم ویل کېږي. دا د ژورنالیزم دویم ډول ده. دریم ډول د ژورنالیزم چې ده هغه څېړنیز ژورنالیزم ده. څېړنیز ژورنالیزم یا چې په انګلیسي کې ورته انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا انویسټیګیټیو. څېړنیز ژورنالیزم دا څه ته ویل کېږي؟ څېړنیز ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې د عامو ګټو لپاره د هغه دقیقو معلوماتو راټولولو او خپرولو دنده پر غاړه لري چې مقابل لوری د پټولو هڅه کوي. یعنې پټ مسایل څېړي. څېړنیز ژورنالیزم کوم مسایل څېړي؟ پټ مسایل چې اکثره فساد، جنایتکارۍ، فحش، دا شیان چې وي خلک نه غواړي چې نور خلک په خبر شي، خلک یې پټوي، پټولو هڅه یې کوي. نو هغه ژورنالیزم چې دا مسایل ورسره کوي او عامه خلکو ته یې رسوي ته څېړنیز ژورنالیزم ویل کېږي یا انویسټیګیټیو ژورنالیزم. دا د ژورنالیزم دریم ډول ده.
څلورم ډول چې دا هغه تبلایډ ژورنالیزم. تبلایډ ژورنالیزم کوم ژورنالیزم ته ویل کېږي؟ تبلایډ ژورنالیزم په چپي رسنیو کې ورځپاڼه، مجله او بروشر دا شول، په چپي رسنیو کې په غټو ټکو د احساساتو ډکو خبرو او تصویرونو خپرولو ته چې هغه احساسات ولري، د احساساتو ډکو تصویرونو او خبرو خپرولو ته تبلایډ ژورنالیزم ویل کېږي. یعنې په چپي رسنیو کې چې د احساساتو نه ډک تصویر خپور شي، د احساساتو نه ډکې خبرې خپرې شي، دې ته تبلایډ ژورنالیزم ویل کېږي. او پنځم ډول چې ده ژیړ ژورنالیزم ده. ژیړ ژورنالیزم یا یلو ژورنالیزم چې په انګلیسي کې ورته وایي. ژیړ ژورنالیزم دا هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې تر حقیقت نه ډېر په ګنګوسو، احساساتو او مبالغه باندې راڅرخي، چې دا اول ځل لپاره په امریکا کې رامنځته شوی ده ژیړ ژورنالیزم. یعنې چې هغه د احساساتو ډک خبرونه خپروي، دروغ خپروي. یعنې پخوا وخت کې چې احساساتو ډک کوم دروغ خپرېدل هغې ته به د ژیړ ژورنالیزم وي. اوس ژیړ ژورنالیزم غیر اخلاقي، غیر مسلکي خبرونو، راپورونو، تصویرونو خپرولو ته ژیړ ژورنالیزم ویل کېږي، چې هغه غیر اخلاقي وي، غیر مسلکي وي، د هغې اساس او بنسټ دروغ تشکیلوي، دې ته بیا څه ویل کېږي؟ ژیړ ژورنالیزم ویل کېږي. دا 5 ډولونه وو چې دا په ډېرو کتابونو کې دا 5 ډولونه تشریح شوي وو. یو مدفع ژورنالیزم چې دا هغه ژورنالیزم ده چې د یوې مشخصې مسلې په اړه د معلوماتو راټولولو دنده پر غاړه لري. خپرنیز ژورنالیزم چې راډیو، تلویزیون او د نورو رسنیو له لارې معلومات، افکار، خبرونه، راپورونه چې خپروي ته خپرنیز ژورنالیزم وایي. څېړنیز ژورنالیزم یا انویسټیګیټیو ژورنالیزم دا هغه ژورنالیزم ده چې پټ مسایل څېړي، چې د عامو خلکو نه پټ وي. او تبلایډ ژورنالیزم په چپي رسنیو کې چې ځینې وخت په چپي رسنیو ورځپاڼه کې وي نو دومره غوټې چې مکمل مخې په نیولې. دا په خپله د تبلایډ ژورنالیزم یوه بېلګه ده چې اوس یې موږ تاسې په خپل هېواد کې د تبلایډ او ژیړ ژورنالیزم ډېرې نمونې شته. تبلایډ ژورنالیزم په چپي رسنیو کې د احساساتو ډکو خبرو او تصویرونو خپرولو ته ویل کېږي. او ژیړ ژورنالیزم چې محتوای احساساتو نه ډکه وي، یعنې ژیړ ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې د احساساتو، ګنګوسو او مبالغې نه ډک خبرونه، راپورونه خلکو ته خپروي، چې د هغې اساس دروغ تشکیلوي. یا غیر مسلکي، غیر اخلاقي خبرونو، راپورونو خپرولو ته چې ویل کېږي ژیړ ژورنالیزم ویل کېږي، یلو ژورنالیزم. دا 5 ډولونه چې وو دا ډېر هغه وو. د تبلایډ او ژیړ ژورنالیزم تقریبا سره ورته دي، خو صرف فرق دا ده چې تبلایډ ژورنالیزم سایز ده، اندازه ده. یعنې په چپي رسنیو کې عنوان غوټ ولیکلی شي، یا یو تصویر مکمل مخ ونیولی شي، یا یوه ورځپاڼه ډېر تصویرونه خپاره کړي، یعنې دا تبلایډ ژورنالیزم ده. او ژیړ ژورنالیزم بیا محتوا ده، یعنې هغې محتوا چې وي هغه په دروغو او په ګنګوسو احساساتو په دا شیانو وي لوړی. په تبلایډ کې تصویر چې احساسات نه، یعنې تصویر غټ خپرول، او په ژیړ ژورنالیزم کې محتوا دا احساساتو نه ډکوي. فرق یې دومره ده چې تبلایډ ژورنالیزم سایز ده او ژیړ ژورنالیزم چې ده دا محتوا ده. خو استاد همدرد وایي چې ژورنالیزم چې ده دا په 3 برخو ویشل شوی ده. استاد همدرد ژورنالیزم په څو برخو ویشلی ده؟ استاد همدرد ژورنالیزم په 3 برخو ویشلی ده. یوه ته ویل کېږي عادي ژورنالیزم، بل ته ویل کېږي څار یا نظراتي ژورنالیزم، او بل ته ویل کېږي څېړنیز ژورنالیزم. اوس یو څو عادي ژورنالیزم چې شي ته ویل کېږي. عادي ژورنالیزم دا استاد همدرد په 3 برخو ژورنالیزم ویشلی ده. عادي ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې روانې چارې په عادي ډول په مختلفو قالبونو، یعنې راپور، خبر په دا چوکاټونو کې تر خلکو رسوي. او څار یا نظراتي ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې ورځنۍ پیښې، روانې چارې تر څار او کنټرول لاندې نشي. او څېړنیز ژورنالیزم چې مخکې مو تعریف کړو، انویسټیګیټیو ژورنالیزم، دا هغه ژورنالیزم ده چې پټ موضوعات د عامو خلکو ته رسوي. دا د استاد همدرد له نظره په 3 برخو ویشلی وو. د محتوا له مخې ژورنالیزم چې ده، د محتوا له مخې ژورنالیزم بیا په 9 ډولونو ویشل شوی ده. د محتوا له مخې ژورنالیزم په څو ډولونو ویشل شوی ده؟ په 9 ډولونو. یوه ته ویل کېږي د سولې ژورنالیزم،
د سولې ژورنالیزم دا هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې د هغې مطالب سوله ییز وي، یعنې د سولې په باره کې خلکو ته معلومات وړاندې کوي، یعنې سوله ییز ډول مطالب وړاندې کول د سولې ژورنالیزم څخه عبارت دی. دویم چې دا د جنګ ژورنالیزم، دا هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې د هغې مطالب او محتوا په جنګیزو مسایلو، په جنګي موادو، په جنګي وسلو په دا باندې راڅرخي. او دریم چې دا ټکنیز ژورنالیزم ده. ټکنیز ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې د هغې محتوا په ټکنیزو مسایلو، کاندیدانو په دا شیانو پورې مربوطه وي. او بل چې دا اقتصادي ژورنالیزم ده. اقتصادي ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ده چې د اقتصادي مسایل څېړي. او بل چې دا ولسي ژورنالیزم. ولسي ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې په هغه کې د رسنیو کارکوونکي، تنظیموونکي چارې پر مخ بیایي. او بل چې دا شپږم ورزشي ژورنالیزم. ورزشي ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې د سپورټ په برخه کې، د ورزش په باره کې خلکو ته معلومات وړاندې کوي. او اووم چې دا روغتیایي ژورنالیزم. روغتیایي ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې د صحت په باره کې معلومات خلکو ته وړاندې کوي. او وتام خبري ژورنالیزم. خبري ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې د پیښو په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کوي. او انان چې دا ښوونیز ژورنالیزم. ښوونیز او روزنیز ژورنالیزم دا هغه ژورنالیزم دی چې خلکو ته ښوونه او تربیه، تعلیم دا ورکوي. نو دا محتوا له مخې د ژورنالیزم ډولونه وو چې په نه ډولونو ویشل شوی ده. د تخنیکي وسایلو له مخې ژورنالیزم بیا په څلورو برخو ویشل شوی ده. د تخنیکي وسایلو له مخې ژورنالیزم په څو برخو ویشل شوی ده؟ په څلورو برخو. یوه ته ویل کېږي پرنټ ژورنالیزم. چې یوه ته ویل کېږي پرنټ ژورنالیزم. پرنټ ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې د کاغذ په شکل خبرونه، راپورونه، معلومات دا چې کوي دا وړاندې کوي، لکه ورځپاڼه، مجله، بروشر او پمفلیټ او دا شی نور. دا د پرنټ ژورنالیزم بېلګې دي. مجله شوله، محلنۍ شوله، دا د پرنټ ژورنالیزم چې کاغذي شکل خبرونه او راپورونه وړاندې کوي. دویم چې دا راډیویي ژورنالیزم. دا د کسه د تخنیکي وسایلو له مخې د ژورنالیزم ډولونه دي. دویم راډیویي ژورنالیزم. راډیویي ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې معلومات، راپورونه، خبرونه دا په غږیز ډول خلکو ته رسوي. او دریم چې د ټي وي ژورنالیزم ده. ټي وي ژورنالیزم د هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې معلومات، افکار، پیښې او خبرونه، راپورونه په غږیز او انځوریز شکل تر مخاطبانو رسوي. او بل چې دا چې د موږ چپټر هم په دغه نوم ده آنلاین ژورنالیزم. آنلاین ژورنالیزم. آنلاین دو کلمونه وخواستل شه. آن پر لاین لیکه، یعنی پر کرخه، پر لیکه، پر مزد ژورنالیزم. دا هغه ژورنالیزم ده چې په چاپي، غږیزه او تصویري بڼه خلکو ته خبرونه، راپورونه د انټرنیټ پر مرسته، د انټرنیټ په کومک، د انټرنیټ پر مټ رسوي. یعنی په دا کې پرنټ، راډیو، ټي وي درې سره برخې په آنلاین کې شاملې دي. هم په چاپي بڼه معلومات رسوي په آنلاین کې، هم په غږیز ډول، هم په تصویري بڼه. یعنی د انټرنیټ پر مټ چې کوم معلومات خپریږي، کوم خبرونه، راپورونه خلکو ته رسیږي، دې ته آنلاین ژورنالیزم ویل کېږي. چې آنلاین ژورنالیزم په مرسته خلک کولی شي خبرونه، راپورونه، معلومات وګوري، ولولي او واوري. یعنی دا درې سره برخې پرنټ، راډیو، ټي وي درې سره برخې په چې کې شامل دي. آنلاین موږ چپټر هم آنلاین ژورنالیزم ده. دا د ژورنالیزم ډولونه وو. اوس څو د رسنیو ډولونو ته د ژورنالیزم ډولونه لږ بحث کوم. بیا اول په پنځو ډولونو: مدافع اډوکیسي ژورنالیزم، خپرنیز براډکاسټ ژورنالیزم، څېړنیز انویسټیګیټیو ژورنالیزم، تبلاید ژورنالیزم، ژیړ ژورنالیزم، یلو ژورنالیزم چې انګلیسي کې وته. دا پنځه برخې. همدلته په څو برخو ویشل په درو برخو نه: عادي ژورنالیزم، څار نظراتي ژورنالیزم، څېړنیز. محتوا له مخې په نو ډولونو ده: سولې، جنګ، ټکنیز، اقتصادي، ولسي، ورزشي، روغتیایي، خبري او ښوونیز روزنیز ژورنالیزم. او د تخنیکي وسایلو له مخې په څلورو برخو: پرنټ ژورنالیزم، راډیو، ټي وي، آنلاین. چې آنلاین کې د درې سره د مخکیني درې سره برخې څه رقم دي شامل دي.
هم په چپي ډول معلومات وړاندې کوي، هم په غږیز ډول معلومات وړاندې کوي، هم په تصویري یا انځوریز ډول معلومات څرګنده کوي وړاندې کوي. دا د ژورنالیزم ډولونه وو. اوس هر څو رسنۍ له غږیږو چې بیا خپلې موضوع آنلاین ژورنالیزم ته داخل شو. رسنۍ چې په انګلیسي کې ورته میډیا ویل کېږي. رسنۍ ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي؟ میډیا. میډیا یعنی رسنۍ. میډیا دا د میډیم نه واخیستل شوې ده چې میډیم دا د منځنۍ یا اوسط معنا ورکوي. چې معنا ورکوي منځنۍ یا اوسط. او په اصطلاح کې رسنۍ د اړیکو معلوماتو له هغه چپي او برېښنایي وسیلو څخه عبارت دی چې خلکو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کوي. دا د رسنۍ تعریف د ډېر تعریفونه شته، هغوی نه تېرېږو. رسنۍ په عموم کې په دوو برخو ویشل شوي دي. رسنۍ په عموم کې په څو برخو ویشل شوي دي؟ په دوو. یوې ته ویل کېږي دوراني رسنۍ، بل ته ویل کېږي غیر دوراني رسنۍ. یوې ته دوراني رسنۍ، بل ته غیر دوراني رسنۍ. دوراني رسنۍ په دوو برخو ویشل شوي دي چې یوې ته یې برقي رسنۍ ویل کېږي، بل ته یې غیر برقي رسنۍ ویل کېږي. غیر دوراني هم په دوو برخو ویشل شوي دي چې یوې ته یې برقي رسنۍ ویل کېږي او بل ته یې غیر برقي رسنۍ ویل کېږي. په دوراني رسنیو کې برقي رسنۍ چې دي دا بیا په درو برخو ویشل شوي دي. په څو برخو ویشل شوي دي؟ په درو برخو ویشل شوي دي. چې کوم دي درې برخې؟ درې برخې چې دي په برقي رسنیو کې رادیو چې د موږ مخکې بحث وکړو، رادیو، تلویزیون او آنلاین. غیر برقي دا ډېر ډولونه لري چې دا ته موږ برخو ویشو. ورځپاڼه، مجله او جریده، محلنۍ، ټکه په دا برخو ویشل شوي دي. غیر دوراني چې په دوو برخو دي، برقي غیر برقي. برقي چې دي دا برخې لري آډیو او ویډیو کیسټونه. غیر برقي لکه کتابونه، نقطه دا شه ډېر نور. دا د رسنیو ویش. رسنۍ په څو برخو دي؟ په دوو. دوراني، غیر دوراني. دورانیه په دوو برخو ویشل شوي دي، بیا غیر دورانیه. دورانیه په برقي غیر برقي، غیر دورانیه په برقي غیر برقي. په دوراني کې برقي رادیو، تلویزیون، آنلاین شامل دي او په غیر برقي کې ورځپاڼه، مجله، جریده، محلنۍ، پامفلیټ وغیره دا شامل دي. غیر دوراني په دوو برخو دي، برقي رسنۍ، غیر برقي. برقي په آډیو کیسټونه، ویډیو کیسټونه داو کې شامل دي او دا شی نور برخې هم راځي. او غیر برقي کې چې دي کتابونه او دا شی نور وسایل په غیر دوراني غیر برقي رسنیو کې شامل دي. دا د رسنیو ویشو. خو د نشراتو د پالیسۍ له مخې رسنۍ چې دي دا بیا په درو برخو ویشل شوي دي. د نشراتو د پالیسۍ له مخې له مخې رسنۍ چې دي دا په دریو برخو ویشل شوي دي. په څو برخو ویشل شوي دي؟ په دریو. یوه ته ویل کېږي ګوندي رسنۍ، بل ته ویل کېږي دولتي رسنۍ، بل ته ویل کېږي خپلواکي رسنۍ. یوې ته ګوندي رسنۍ، دولتي، خپلواکي. ګوندي رسنۍ د هغه رسنیو ته ویل کېږي چې د ګوند راتلونکو پلانونو، راتلونکو طرحو په اړه معلومات وړاندې کوي. یعنې خاص د یوه ګوند لپاره کار کوي، یوه سیاسي ګوند لپاره او د پیښو په باره کې د ګوند نظرات راخولي، د ګوند معلومات راخولي، د ګوند افکار راخولي. همدارنګه د ګوند راتلونکي ته چې کوم پلان لري د هغې په اړه معلومات چې وړاندې کوي ته ګوندي رسنۍ ویل کېږي. بل چې دي دولتي رسنۍ. دولتي رسنۍ په یوه هېواد کې حاکم سیاسي رژیم، حاکم چې هغه په واک کې وي، حاکم سیاسي رژیم پلانونه، معلومات، افکار او دا شیان څرګنده کوي، دا وړاندې کوي. او بل چې دي خپلواکي رسنۍ. خپلواکي رسنۍ دا بیا هغه رسنیو ته ویل کېږي چې د ژورنالیزم اصولو په رڼا کې په خپلواکه توګه خپرونې کوي، نه په ګوند سي تړلې وي، نه په دولت سي تړلې وي. یعنې نه په حاکم سیاسي رژیم پورې مربوط وي او نه هم کومه سیاسي ډله چې هغه د دولت په اپوزیسیون کې وکړي په هغه پورې مربوط وي، بلکې خپلواکه خپرونې لري، خپلواک معلومات وړاندې کوي. نو دا د نشراتو د پالیسۍ له مخې په څو ډوله شوه؟ په درې ډوله شوله. ګوندي رسنۍ، دولتي رسنۍ او خپلواکې رسنۍ.
د جغرافیایي موقعیت له مخې هم رسنۍ په دریو برخو ویشل شوي دي. جغرافیایي موقعیت د موقعیت له مخې هم په څو ډولو ویشل شوي دي؟ په دریو برخو ویشل شوي دي. یوې ته یې ویل کېږي ولایتي رسنۍ، بل ته یې ویل کېږي ملي رسنۍ، بل ته یې ویل کېږي نړیوالې رسنۍ. ولایتي رسنۍ هغه رسنۍ ته ویل کېږي چې د ولایت په سطحه خپرونې کوي. ملي رسنۍ هغه رسنۍ ته ویل کېږي چې د یوه هېواد د سیمې په کچه خپرونې کوي. نړیوالې رسنۍ هغه رسنۍ ته ویل کېږي چې په نړیواله سطحه خپرونې کوي. ولایتي رسنۍ لکه غرغښ تلویزیون په خوست کې د ولایتي رسنۍ یوه نمونه ده. ملي رسنۍ لکه ملي راډیو تلویزیون او نړیوالې رسنۍ لکه نیویارک ټایمز، بی بی سی، الجزیره دا نړیواله رسنۍ ګرځي. دا د موقعیت جغرافیایي موقعیت له مخې د رسنیو ډولونه وو. د محتوا او منځپانګې له مخې رسنۍ هم په دوو ډولونو ویشل شوي دي. د محتوا او منځپانګې له مخې. د محتوا له مخې رسنۍ په څو ډوله ویشل شوي دي؟ د محتوا له مخې رسنۍ په دوو برخو ویشل شوي دي. یوې ته ویل کېږي عامې رسنۍ، یوې ته چې ویل کېږي عامې رسنۍ، بل ته ویل کېږي اختصاصي رسنۍ. یوې ته عامې رسنۍ، بل ته چې ویل کېږي اختصاصي رسنۍ. عامې رسنۍ د هغه رسنۍ ته ویل کېږي چې منځپانګه یې له بېلابېلو لکه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي دغو مسایلو څخه تشکیل شوي وي. یعنی هم اقتصادي مسایل خپروي، هم سیاسي مسایل خپروي، هم ټولنیز مسایل خپروي. یعنی منځپانګه چې دوی دا د بېلابېلو برخو او بېلابېلو مسایلو نه څه راکمته شوي وي، تشکیل شوي وي. لکه شمشاد تلویزیون هم سیاسي مسایل خپروي، هم فرهنګي، هم ټولنیز، هم دیني. یعنې دا مسایل چې خپروي منځپانګه یې مختلفو مسایل لري، مختلفې خپرونې لري. ټولنیز خپرونیو کې شامل دي، اقتصادي خپرونیو کې شامل دي، سیاسي خپرونیو کې شامل دي. لکه تود بحث سیاسي بحث چې اقتصادي برخه کې ځوان دغه کوي او همدارنګه ټولنیزه برخه کې مختلفې ټولنیزې خپرونې لري. نو موږ چې شمشاد تلویزیون چې دا یوه عامه رسنۍ ده. یا لکه لمر تلویزیون هم په یوه عامه رسنۍ ګرځي، ځکه چې منځپانګه او محتوا یې چې دي بېلابېل مسایل څېړي، بېلابېل د هر چي په باره کې بېلابېلې خپرونې لري. خو دویم چې دي اختصاصي رسنۍ دي. اختصاصي رسنۍ د بیا هغه رسنۍ دي چې خاص د یوې برخې لپاره اختصاص شوي وي، خاص په یوه برخه کس کوي. لکه موږ به مثال ورکړو لوبو مجله. لوبو مجله یوازې د ورزش په باره کې، د لوبې په باره کې معلومات وړاندې کوي، بل نور نه اقتصادي اړخ لري نه سیاسي اړخ لري. نو موږ یې چې لوبې مجله دا په کوم ډول رسنۍ کې ګرځي؟ دا په اختصاصي رسنۍ کې. یا لکه تلویزیون کې ټیل سپورټ تلویزیون د یوازې هغه لوبې خپروي او نور سیاسي خپرونې نه لري، اقتصادي خپرونې نه لري. نو دې وجې نه موږ ورته وایو چې دا خاص یوې برخې لپاره اختصاص شوی ده، ځکه ورته اختصاصي رسنۍ ویل کېږي. دا د رسنیو ویش و. ژورنالیزم ویش مو مخکې وویل. رسنۍ ویش بیا متوجه شئ. رسنۍ چې دي دا عموم کې په دوو برخو ویشل شوي دي: دورني، غیر دورني. دورني بیا برقي، غیر برقي. په دورني برقي کې راډیو تلویزیون آنلاین، په دورني غیر برقي کې ورځپاڼه، مجله، جریده، مهرنۍ، پامفلیټ او دا شی نور. په غیر دورني کې برقي، غیر برقي. غیر دورني برقي کې اډیو ویډیو کیسټونه، غیر دورني غیر برقي کې کتابونه راځي. د نشراتي پالیسۍ له مخې په څو ډوله شوه؟ په درې ډوله رسنۍ: ګوندي، دولتي، خپرواکي. او د موقعیت له مخې په درې ډوله: ولایتي، ملي، نړیوال. او همدارنګه د محتوا له مخې عامې رسنۍ، اختصاصي رسنۍ. دا د موږ نن ورځې درس ارڅو اضافه نقطې کې موږ دلته خبره وکړله چې ګوندي رسنۍ څه شي ته ویل کېږي، چې د یوه ګوند په اړه مسایل خپروي. نو ګوند په څه معنه؟ ګوند څه شي ته ویل کېږي؟ دې تعریف دې سره ولې کوي چې ګوند څه معنه؟ ګوند یعنې څه شي ته؟ ګوند په پښتو کې چې دا د عربي ژبې حزب نه واخیستل شوی ده او د لاتیني ژبې پرتیز نه واخیستل شوی ده، چې دا یوې برخې ته، یوې ډلې ته، یوې ګروپ ته، یوې حصې یا قسمت ته وایي. دا معنا لري. او په سیاسي اصطلاح کې د انسانانو هغه ټولګې ته ویل کېږي چې په خپله د ټاکلو شریکو سیاسي موخو د پوره کولو لپاره واحد فکر په یو سازمان کې راټول شوي وي. کیدای شي دا سیاسي موخې مادي وي یا معنوي وي، یعنې د سیاسي مبارزې له لارې دغه موخې څه راکمته کوي؟ ترلاسه کوي. که څه ګوند تعریف ته متوجه شئ. ګوند څه شي دی؟ ګوند دا عربي ژبې حزب نه واخیستل شوی ده، د لاتیني ژبې پرتیز نه واخیستل شوی ده.
او چې څه معنا لري، ډلې معنا لري، ګروپ معنا لري، حصې معنا لري، قسمت معنا لري. او په سیاسي اصطلاح کې د انسانانو هغه ټولګې، هغه مجموعې ته ویل کېږي چې په خپله خواښه د ټاکلو شریکو سیاسي موخو د پوره کولو لپاره په یو واحد فکر یوه سازمان کې راټول شوي وي. او دا سیاسي موخې مورته وي چې کیدای شي هم مادي وي هم معنوي وي. دا مادي او معنوي موخې د چی په اساس لوسته وروړي؟ د سیاسي مبارزې له لارې لوسته وروړي. دا وظیفه نقطه. او د نن ورځې پوښتنه به دا وي چې ستاسو له نظره دغه د رسنیو کوم یو ډول، ستاسو له نظره دغه د رسنیو کوم یو ډول په عامو خلکو ډېر تاثیر کړی دی او ولې؟ علت به بیانوي چې فرضاً دغې رسنۍ ډېر تاثیر کړی ده، ویلې یې کړی ده، دلیل به یې. نو د ستاسو له نظره د رسنۍ کوم ډول په عامو خلکو ډېر تاثیر لري او ولې؟ وما علینا الا البلاغ.